ابرهه د کوم بادشاه په کور کې نو پیدا شوی بلکې د رومن امپراتورۍ د یو کوچني ښار د یو کوچني تجار غلام و. ابرهه له کعبې شریفې څخه دومره نفرت ولې کوو چې 80,000 فوځ یې واخیست او په کعبه شریفه حمله وکړه، ځکه چې کعبه شریفه د ټولو عربو لپاره یو مقدس ځای و او له هر ځای څخه خلک د عبادت لپاره ورتل چې له دې کار څخه یو څو کسانو زیاته ګټه ترلاسه کوله. ابراهام مخکې له دې چې په کعبه شریفه حمله وکړي د یمن په مرکز د سنا په ښار کې یوه لوی او شانداره کلیسا جوړه کړه، یوه داسې کلیسا چې د نړۍ هر قسم قیمتي کاڼي پکې لګولي وو، ډېر زیات مصرف یې پرې وکړ. تمه او هیله یې دا وه چې خلک به د کعبې شریفې پر ځای د ده کلیسا ته د عبادت لپاره راځي او هغه ګټه چې عربان یې ترلاسه کوي دا به د ابرهه تر کنټرول لاندې راشي، خو داسې ونه شول. هیڅوک د ابرهه کلیسا ته د عبادت لپاره ولاړ نه شول. ابرهه سره یوه لاره پاته شوه، هغه دا چې کعبه شریفه ورانه کړي. ابرهه د کوم بادشاه په کور کې نو پیدا شوی بلکې د رومن امپراتورۍ د یو کوچني ښار د یو کوچني تجار غلام و. اصلا مسله دا وه چې د حبشي یا حبشه او یمن ترمنځ له ډېرې پخوا زمانې څخه یوه جګړه روانه وه. حبشه چې به دا د عیسویانو تر کنټرول لاندې وه، هغه وخت عیسویان یا کرسټن سوپر پاور ول، د رومیانو په شکل باندې رومن امپراتوري چې ورته ویلې، خو په یمن کې یهودان حاکمان وو. همدغه مذهبي ټکر د دې دوو هیوادونو ترمنځ کلنۍ جګړه رامنځته کړې وه. رومن امپراتوري د حبشي یا د حبشه د ملاتړ لپاره 100,000 فوز د ابرهه پر مشرۍ ولیږه چې یمن کې د یهودانو سره جګړه وکړي. همداسې وشول. ابرهه یمن کې پر یهودانو حمله وکړه او له یمن سیمه یې له یهودو څخه پاکه کړه او دا هم د ابرهه تر کنټرول یا د عیسویانو تر کنټرول لاندې راغله. خو دلته ابرهه یو کار وکړه، خپله خاوره له حبشي څخه چې باید نه وی جلا کړي جلا یې کړه. د حبشي بادشاه خپل فوز ابرهه سره د جګړې لپاره ولیږه، خو دغه فوز د حبشي له بادشاه سره خیانت وکړ، خپل کمانډر یا فوزي مشر یې ووژه او لښکر ټول د ابرهه سره یو ځای شو. دې کار د عربو په سیمه کې د ابرهه قوت او نفوذ نور هم زیات کړ. هر کال په زرګونو کسان له لرې سیمو څخه کعبې شریفې ته د عبادت لپاره وتلل. ابرهه دې خبرې ته پام شو چې دا خو دومره خبره نه ده، یو ودانۍ به موږ هم جوړه کړو. کلیسا یې د یمن په سنا کې جوړه کړه، څوک د عبادت لپاره ورنغلل. ابرهه سره یوه لاره پاتې شوه، هغه دا چې په کعبه شریفه حمله وکړي. همغه و چې 80,000 فوز خان او فیلان هم شامل وو د کعبې شریفې په طرف را روان شو. ظاهره خبره دا وه چې عربو د ابرهه مقابله نشوه کولی. ځینې قومونو غوښتل چې د ابرهه په مقابل کې وجنګېږي، خو ابرهه ورته وویل چې دا جګړه نه غواړي بلکې غواړي چې کعبې شریفې ته ولاړ شي. همغه و چې بغیر له جګړې کعبې شریفې ته ورسېد. هغه وخت د قریشو مشر د پیغمبر علیه السلام نیکه عبدالمطلب و. ابرهه عبدالمطلب راوغوښت. عبدالمطلب په لنډه لحظه کې ورته وویلې چې تا زما اوښان نیولي، ما ته زما اوښان واپس که. ابرهه په خندا شو او حیران شو، ویلې چې ستا په هکله خو ما ډېر څه اورېدلي وو او ما فکر کوم چې ته به د کعبې شریفې د خلاصون لپاره یو څه وکړې، تا سره یوازې د خپلو اوښانو غم ده. عبدالمطلب ځواب ورکړ چې زه د اوښانو مالک یم، ځکه مې د اوښانو غوښتنه وکړه. د کعبې مالک بل څوک ده، هغه به خپله د کعبې ساتنه کوي. خو ابرهه ته یوه خبره ور یاده کړه چې دې کور ته تر اوسه پورې هیڅ چا نقصان نه دی رسولی. راتلونکې ورځ ابرهه خپل فوز ته امر وکړ چې په کعبه شریفه حمله وکړي، خو په حیرانونکي ډول هیڅ اوښ یا فیل یا اس چې دوی سره په جګړه کې شامل وو د مخکې حرکت کولو توان نه درلود یا مخکې ولاړ نه شول. په همدې وخت کې په هوا کې زیات شمیر داسې مرغان راغلل چې له دې څخه مخکې د ځمکې پر مخ چا نه و لیدلي. په منګلو او مښوکو کې کاڼي نیولي وو او هغه کاڼي د ابرهه په لښکر وغورځول. هر کاڼی چې به د ابرهه په کوم پوځي ولګېد هغه ځای به یې دومره خارښ کو چې د زیات خارښ او ګرولو له وجې به له خپل بدن څخه غوښه وشکوله. همدغه مرغان چې قرآن کریم کې د ابابیل په نوم سره یاد شوي دي د ابرهه د لښکر د شرمونکې ماتې لامل شول. دې کار د کعبې شریفې عظمت په عربو کې نور هم لوړ که او پخوا که په زرګونو کسان کعبې شریفې ته راتلل دا شمیر اوس لکونو ته پورته شو او د کعبې عظمت او د قریشو عظمت په عربو کې نور هم پورته شو. دغه کال ته چې 1501 میلادي کال و، عام الفیل ورته ویل کېږي. په یاد ولرئ په دغه ورځ ځینې نورې مهمې واقعې هم شوي. یو دا چې په ایران کې یوه کلیسا چې د سلګونو کالو را په دې خوا پکې اور بل و په یو ناصافي شکل اور بند او په ځمکه را پرېوتله. خو تر ټولو مهمه دا وه چې په همدې ورځ په مکه معظمه کې یو یتیم ماشوم پیدا شو.
Mohammed. محمد. سبسکرایب.